هیڅ خبر نشته دی، هیڅ خبر نشته دی. موږ اوبه راوړو که نه. وژنه وژنه د څومره دې وسره کېږي وژنه. موږ د پوښتنې څوک نشته دی. او وژنه صحیح ده. په د خیر سره موږ اوبه راوړو. که په هر شي وژنې، په بم وژنې، په ګورۍ وژنې، په لرګو وژنې، په وهلو وژنې. وژنه چې کومه چې د زړه کېږي ښه هماغسې موږ ووژنه. موږ د پوښتنې دلته څوک نشته دی. او به داسې چل به وي که نه. دا غریب چې دی پرون نظر یې وفات شوی و، خو به ده به هسې ډاکټرانو ګوتې والې چې ژوندی دی ژوندی دی. نور راویښ شئ. دا غریب هم ټوله اوس په میډیا کې ګرځي راګرځي، خلک پرې ګرځوي راګرځوي چې ولا څه ښایسته ځواني وه، بل وایي چې څومره ښه شاعر و، بل به وایي چې وطن ته یې خدمت کوو. پوښتنه یې کوه کال بعد 3 میاشتې بعد ډېر وکړو چې یو کال هغې پر به ګرځي راګرځي، د هغې نه بعد به دا هم د خلکو هېر شي. نن د پوښتنې دې څه وکړو؟ پښتانه خو چې دي بس مړه دي، په ژوندونې باندې مړه دي، په خوب وده دي. دا عمر ما ته خبرې کوي چې دغه ماسک ته اچولی دی، کارټون دې ځانه جوړ کړی دی. دا زه د خندا دپاره تاسې وخاندوم، دې دپاره کوم. نن زما د میډیا د ځان د مشهورتیا شوق شته او نه غواړم چې ځان مشهور کړم. الحمدلله ښه ښایسته چهره لرم، ښه ښایسته ځواني لرم، الحمدلله یو پښتون ځوان یم. دلي څه فایده؟ کار هغه پکار دی چې په عمل باندې وشي. په میډیا کې ځان شو کول پکار نه دي. او ګیلمنه وروره الله پاک دې سره د ادري خاورې مو بخي سره زمونږ الله پاک دې ورته زمونږ د برخې جنت درکړي. زمونږ ګناهګارو په نصیب کې کوم جنتي هغه الله پاک دې هغه جنت هم تاله درکړي. الله پاک دې هغه دنیا ګلې ګلزار کا. الله پاک دې جنتونو سردار کا. تا دې داسې یو بېغیرته قوم دپاره تا ځان ورکړو پوه شې چې هغې سبا ستا پوښتنه نه کوي، صرف وایي چې زنده‌باد او مرده‌باد. که د لرې وي که د بر وي. هوښیار یو الحمدلله، کولی شو رقم خبره وکړو، په ښه و بدو باندې پوهېږو. دومره ورته هم پاس کړ، خو موږ چې دا ځان صرف ګپ شپ ته ورکړی موږ چې تاسو وخاندلو په پښتنو کې چې دی دا سیاس عام دی پوه شوې. یو کال مخکې ورته جیل ته بوله، خو خدای پاک بچ کړو، مجال یې نه و، انیت یې ماته وژلی، نو کار یې غرب مې ویستي و. همداسې دې نه مخکې هغه عثمان کاکړ صاحب، همداسې نورو دا سلسله به روانې پوه شوې. د دې څو پښتنو کې دا سلسله به روانې. نور به ډېرې خبرې نه کوم، او که غواړې دا خپله چهره هم درته وښیم، ښه نور ځوان یم، فکر کولی شم خبرې وکړم، خو زما د مشهورتیا او ځان ښودنې هېڅ شوق نشته. او د پښتون ځوان همدغسې دی، اصلیت دی. صحیح دوستان، الله مو سپارم. او بیا هم ګیلمنه وروره الله پاک دې جنتونو سره درکړه، الله پاک دې وبخښه، الله پاک دې سره د قبر خاورې مو وبخښي، دا درې خاورې دې الله پاک سره وبخښي. آمین ثم آمین. بسلامونه کوم ټولو ته دوستانو او ښې شېبې ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. انا لله و انا الیه راجعون.